بسم الله الرحمن الرحیم. ایکسل کې نن درس په فیل کې سٹارټ اخلو د سیریز نه. فیل سیریز څه کار کوي؟ ګورئ دلته چې دی سیریز ان دی او ټایپ دی او دا بیا ډیټ مربوط دی. زه لومړی زه غواړم مثال فرضاً دلته لیکم 1. دا مو ولیکه. دلته راځو فیل ته سیریز ته. زه یم چې دغه ساحه چې د 1 نه سټارټ ده سټیپ ویلیو 1 ده او سټاپ ویلیو مثال فرضاً ماته د 10 پورې چې دی دا فیل کا. صحیح شو؟ لاینیر د لاین په شکل باندې په د رو کې اوکې که دی ځنه 10 پورې. که چېرته تا دلته مثال داسې لیکلي زه غواړم چې دلته 1 لیکم او غواړم چې د کالم په شکل باندې راته ډک کړه، نو سیریز باندې کلیک وکړه، دلته به کالم سلیکټ کې دلته 1 دی، سټاپ ویلیو به فرضاً زه لیکم چې 15 اوکې که 15 پورې چې دی مونږ ته دا فیل. بیا به راشو دلته ورپسې سیریز کې په رو اینډ کالم باندې تاسې پوه شوئ. بل دی ټرینډ. ټرینډ څه کار کوي؟ ګورئ که چېرته مثال دلته زه ولیکم 1 دا ساحه مو داسې سلیکټ کړه او دلته فیل ته راشو سیریز ته ټرینډ باندې کلیک وکړو اوکې کړو، دا به خپله اتومات مونږ ته ډکوي. دا د ټرینډ خبره شوه. اوس راځو بله سیریز کې چې دی ګروت چې دی غټېدلو ته. فرض مثال دلته لیکو چې year، دلته لیکو expense، فرضاً دلته لیکه چې 2018 2019 دا داسې ډرای کوم. مثال فرضاً ستا د کال یا د هغې چې دی یو اسټیمیشن دی فرضاً $2 یا دا مصرف دی د میاشتې په حساب باندې یا د کال په حساب. دلته راځو اسټیمیشن کوو، سیریز ته راځو، ګروت باندې کلیک کوو، کالم تیار سلیکټ دی. زه یم چې مثال زما سټارټ ویلیو چې د 2 ده، فرضاً ما سره چې دی د 2000 پورې چې دی دا لاړ شه اوکې که دی ځنه ګوره 2 4 8 14 22 40 دا موږ د خپله داسې اسټیمیشن کوي ګروت مطلب غټېدل. ورپسې یو بل اپشن دی سیریز کې چې ډیټ دی. ډیټ کې کنټرول سیمیکالن سره به تاسې ډیټ واخلئ او دا ډیټ چې دی دا به زه داسې ډریګ کړم، دا سلیکټ دی. راځو سیریز ته ډیټ، ګورئ ډیټ یونټ ډی اوکې که دی ځای نه دا که چېرته دا به کنټرول زیډ کو بیرته دا مو سلیکټ کړه او دلته به راشو فیل سیریز ته سیریز ویک ډی اوکې. ګورئ دې کې چې دی مونږ ته دی فیل کړه خو په ورځو باندې 5مه میاشت ده، 9 تاریخ، 8م، 9م، 10م، داسې 14م پورې خو د 5مې میاشت دی. سیریز ته راځو بیا ډیټ کې ورته ویک ډی راته پکې شو که اوکې که ګوره دا اوس د هفتې ورځې شوې. همدارنګه که راشو ورته یو چې سیریز کې ورته وایو چې مانت، دې کې میاشتې راته شو که ګورئ 5مه، 6مه، 8مه، 8مه، 9مه میاشتې شو. همدارنګه سیریز ته راځو ورته دا راته فیل کړه خو اییر د کال باندې راته څنګه کړه فیل کړه، ګوره 2024 25 26 24 دی راته فیل کړه. بله خبره څه کې که چېرته راشو مثال زه یو نوم لیکم وایم چې دغه ساحه راته فیل کړه. کله چې غواړو دا فیل کړو نو سیریز ته به راشو په اټو فیل باندې به کلیک وکړو اوکې به وکړو، بس دا به اتومات فیل شي. دا د اټو فیل خبر شو. بیا راځو یو بل اپشن دی جسټیفای کو. نو جسټیفای څه کار کوي؟ مثال دلته لیکم نیم سپیس مې ورکړه پوسټ سپیس ورکړو سیلري دا مې ولیک. دا سلیکټ کوو او
جسټیفای ته راځو. جسټیفای کار څه شی دی؟ دغه په یو سیل کې موږ لیکلي نیم په سیلري دا راخلي دلته تقسیمه یې داسې په سیلونو باندې هم د یو کالم کې لاندې راوړي. جسټیفای اوکې ټیکس ویل بي ټیکس ویل extend below selected range لاندې به راشي. اوکې که دې نه ګوره په جدا جدا سیل کې شوی نیم په سیلري په جدا جدا سیل کې شو. بل اپشن دی فلش فیل. فلش فیل څه کار کوي؟ مثال ته دلته لیکلی چې دلته لیکلی نیم او دلته لیکي چې لاست نیم، دلته فرضاً لیکي چې خان، ګل، بلال، کریم، فهیم، واحد، طارق، او دلته چې دی لاست نیم لیکي، مثال لیکي جان، شریف، وسیم، قسیم، نسیم، ولید، جمیل. دا فرض کا دا لاست نیم شو. دلته راځي دلته فول نیم لیکي، مثال دغه تخلص او نوم یو ځای کې زه لیکم خان جان، دلته لیکم ګل. ګل دا لیست راغی، که دا انټر کو اتومات راځي، خو دا که کنټرول زیډ کو مثال تا نه دا مس شو، ته وایې چې دا نور نومونه باید داسې راشي. فرضاً تا سره په لسګونه سلګونه نومونه دي، نو دې دپاره به ته داسې کار وکړې فیل ته به راشي او فلش فیل باندې به کلیک وکړې، په اتومات به دا چې دی دلته فیل شي. نو دا زمونږ و سیریز جسټیفای او فلش فیل چې تاسې پوه شئ ورباندې.